د یوه هوټل مالک چې کله خپله سی سی ټي وي کیمره په ریکارډینګ باندې ولګوله او سحر ته دا ریکارډډ ویډیو وکتله نو ده ته په هغې باندې یقین کول مشکل شول او د ده سترګې په هغې منظر باندې یقین نه کوه. په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو وارې بیا درته هرکلی وایو. دوستانو که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل لرنینګ انفارمیشن ټي وي سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني سبسکرایب یې کړئ. دوستانو په دنیا کې صرف هغه کارونه نه کیږي چې موږ کم په سترګې باندې وینو بلکې په دنیا کې داسې کارونه هم کیږي چې د الله تعالی نه علاوه هیڅ چاته هم د هغه په باره کې علم نشته. دوستانو نن به تاسو سره زه څلور داسې واقعې شریکوم چې کمې کیمرې ریکارډ کړي خو په هغې ریکارډ ویډیو باندې به یقین کول سړي ته مشکل شي. دا ویډیو د یو دفتر په سی سی ټي وي کیمره کې ریکارډ شوې وه چې د شپې په 3:06 باندې په دې کې څه عجیبه غوندې منظر ریکارډ شو. اول خو د دفتر دروازه خپل په خپله خلاصه شوله. په دې نه بعد په سیټ کې المارۍ خپل په خپله حرکت شروع کو او په دې نه بعد په ځمکه باندې چې کم سټین پروت و دغه په زور سره لاندې راواچېدو لکه څوک چې په غوسه سره دې ته لته ورکړي. په دې ویډیو کتلو نه بعد د دفتر خلکو حق حیران شول خو دا ویډیو بیا ډېرې خلکو وکتله او څه ایډیټینګ یې پکې مینده نه که. نمبر 3 د یو هوټل مالک چې کله سهار راغو نو هغې په ځمکه باندې پرتې څه کرسۍ ولیدلې. هغې د ټولو مزدورانو نه د دې په باره کې تپوس وکړ خو ورته هیڅ معلومات حاصل نه شو نو هغې مجبوراً خپله سی سی ټي وي کیمرې ریکارډ ویډیو وکتله. هغې چې په ویډیو کې کوم منظر ولیدو نو په هغې باندې ورته یقین کول مشکل شول چې په کم وخت باندې په هوټل کې هیڅوک هم موجود نه و نو هغې وخت په میز سره 3 کرسۍ خپل په خپله لاندې راپرېوتې. په دې نه بعد په میز باندې څه سامان چې پروت و هغه هم لاندې راپرېوتو. په دې ویډیو نه بعد په ټول هوټل کې خوف پهلو شو او دا ویډیو په انټرنیټ باندې ډیره مشهوره شوه لیکن تر اوسه پورې چاته هم د دې په باره کې هیڅ علم ونه شو. نمبر 2 د شپې عجیبه خوبونه لیدل خو عام خبره ده خو د سړي مطابق د سره د شپې عجیبه واقعې کیږي چې کله به دې سړي خلکو ته د دې واقعې په باره کې خبره کوله نو خلکو به ورته ویل چې دا د ستا وهم دی. لہذا د په خپله کمره کې یوه خفیه کیمره ولګوله او په هغې کیمره کې چې څه ریکارډ شول په هغې باندې یقین کول انتهایی مشکل دي. د شپې اول خو د کمرې پرده خپل په خپله کولاو شوه او په دې نه بعد په کړکۍ کې داسې ښکارېده لکه څوک چې دی په غور سره ګوري او په دې نه بعد د کمبله هم خپل په خپله اوچت شوه او لاندې واچېده یعنی لکه څوک انسان چې د کمبله راواخلي او لاندې واچوي. په دې ټیم کې خو دا سړی اوده و او څه پته ورته ونه لګېده خو چې کله سهار دا پوره ویډیو وکتله نو په دې ورځ نه بعد په دې کمرې کې بیا شپه ونه کړه. نمبر 1 لاس لیک. په امریکا کې یو جیل دی چې ورته لاس لیک ویلی کیږي. په دې کې هم یو ډېر غټ راز پټ دی. د دغې جیل رقبه 85 ایکړ او 9 فوټه دغه جیل ډوب دی لیکن د ګرمۍ په موسم کې دغه جیل اچانک غایب شي. اخر د دومره زیاتې اوبه په کم طرف ځي دا تر اوسه پورې هم چاته معلومه نه شوه او د ګرمۍ په موسم کې دغه یو ښه ښکلی چمن جوړ شي او د یخنۍ په موسم کې دغه یو تالاب جوړ شي. د ساینسدانانو مطابق د ګرمۍ په موسم کې د دغه جیل نه اوبه ایواپوریټ شي خو بیا هم په دې خبره باندې پوره یقین کول مشکل دي. امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. د نورو داسې معلوماتي ویډیو دپاره دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب